دې زوړ مسجد ته نیوي مسجد ویل کیږي چې خاص علت هم تر ځمکې 1.5 متره ښکته والی دی. لودھی دور سے تعلق رکھتی مسجد اور ذوالفقار خان نامی شخص تھا جس نے یہ تعمیر کروائی تھی. دا مسجد د لودیانو په دوره کې د ذوالفقار خان په نامه یو کس جوړ کړی. هغه د لودي کورنۍ د والي کارکونکی و. ویل کېږي چې هغه د مسجد جوړولو په هکله یو خوب لیدلی و. دوه روایت دي. یو دا چې هغه خزانه موندلې وه او ژمنه یې کړې وه چې د خدای په لار کې به یو څه کار کوي او په دې لړ کې دغه مسجد جوړ کړ. دوهم روایت دا دی چې خوب یې لیدلی چې مسجد جوړ کړي، داسې مسجد چې له نورو بیخي مختلف وي. بیا هغه وخت دا ځمکه وکیندل شو، د مسجد د جوړېدو چارې پیل شوې. تو پھر اس نے اس کے لیے اس وقت یہ زمین کھدوائی اور کھدوا کے یہاں پہ مسجد بنوانا شروع کی. دا مسجد د پخواني لاهور په پخواني پنساري بازار کې موقعیت لري. د ساده او د ځانګړې ودانۍ لرلو له کبله دا مسجد د لاهور په ټولو مسجدونو کې خاص ځای لري. عبادت کوونکي له لرې پرتو سیمو هم دلته د لمونځ کولو لپاره راځي. د ځایي خلکو د کوچنیتوب یادونه هم له دې مسجد سره تړلي دي. دا ډېر ښکلی جوړ شوی دی. ډیزاین یې هم ښکلی دی او پایدار هم دی. پخوا پکې ډېر رنګونه کارول شوي خو وروسته پرې لګښت نه دی شوی. तब बाद में इतना ये लोग इतना इसके ऊपर पैसा नहीं लगा सकते कि कलर लगाते, उन्होंने अपने हिसाब से इसको ना मेंटेन कर लिया. په مسجد کې د اوداسه لپاره د استعمالیدونکو اوبو کانالیزاسیون سیستم ډیر ځانګړی دی او د خپل وخت د انجینرانو د مهارت ثبوت وړاندې کوي. اوس هم د ډیرو خلکو لپاره دا د حیرانتیا وړ خبره ده چې د اوداسه او باران اوبه په مسجد کې نه درېږي. دا مسجد د دوو څاګانو پر سیستم ولاړ دی. د دې مسجد د کانالیزاسیون سیستم داسې دی چې یوه څاه دومره ژوره ده چې په 6 میاشتو کې ډکېږي. کله چې هغه ډکه شي بیا بله څاه پرانیستل کېږي او په دې ترتیب د لومړۍ څاه اوبه بیرته په کرار اوچېږي او 6 میاشتې وروسته بیا نوبت را رسېږي. په دې ډول دا سیستم روان دی. اگلے 6 ماہ بعد اس کی پھر سے باری آ جاتی ہے. یوں یہ سلسلہ چلا رہتا ہے. تر 250 کلونو تیریدو وروسته نیوي مسجد اوس هم په خپل پخواني حالت کې دی او د پخواني لاهور اړونده ادارې دا د لرغونو تاریخي ځایونو په لیست کې شامل کړی دی. هیله کېږي چې په راتلونکي کې به اړونده ادارې د دې کلتوري مرکز ساتنه یقیني کړي او د دې پخواني مسجد په هکله به عامه پوهاوی وړاندې کړي.